मूसा अलैहि सलाम द जमाने या अल्लाह तब चरते जामी बदे खीरनी ची दरते हुई या अल्लाह तब चरते सर के बदे स्पगी शिवी ची दरने होगा खुदा तब चरते जमा दे गड़ो डेर मजेदार पई दी ची लगे दरबार मूसा अलैहि सलाम तेरा पिया अलका दास है वेल जी खुदा यादोम करना बेड़ा दी घर का शदा खुद शिरक अल्फाज दी द कुफ्र खुदी खो काफिर कीगी अगर ورته ویل چې کزه کافر کېږم ما خو یو کال شو چې زه دا وظیفه کوم موسی علیہ السلام هم جلالی شان او هغه ورته یو کال شو چې بیړه دې تباہ اګړې په ځای پرې خو لاړو یو کنده کې نسکور پرې وته چې خدای نو زه څه پوهېم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي ما خو ټول عمر ګډې او چیلای سره ولیدي نو ما ته څه پته ده یا الله موسی علیہ السلام ته وحی وشو مولانا روم وی چې وحی آمد سوی موسی از خدا وحی آمد سوی موسی از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسی ته وحی وشو چې زما یار دی ولی مانا جدا کو اگر بخو زما یارو یا اللہ اگر خدا سی ویل ورتل نکنه موسی تو برای وصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی تو ما دل علی گلے چې ما سره د خلکو جوړ کا ما سره د خلکو ګټ جوړ کا ما دل نه لګلې چې ما نه دوستان جدا کا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته وخا تو ورته چلو ها بیا تماشا کو موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړه او ګډبه پسې وره او داغه د یادولو چلې ورته وکړه زما عزیزانو ما تاسو ته 13 جمعو کې یو ټکی کړی چې الله الفاظ ته نه الله دې ځای ته ګوري کوم ځای ته دې ځای د ګډبه د دې ځای قدر دې وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولې لیکن دې ځای کې رابطه او تعلق صحیح وو نو فائدہ په الله داسې مرتب کړه چې پیغمبر لم تنبیه ورکړ معامله ماما د دغه ځای ده